کتونکو د پېښور په هوټلو کې چې کومې بدکاریانې کېږي، ښځې یا جینکۍ پکې چلول کېږي، دغه هوټلې په کوم ځای کې دي او دغه جینکۍ یا ښځې ولله د کوم ځایونو نه راځي، نو د دې باره کې درله ټول معلومات درکوم. ویډیو به راسره تر اخره پورې وګورئ چې دغه هوټلې په کوم ځای کې دي په پېښور کې او په څو روپۍ پکې دغه بدکاریانې کېږي، یعنې زناګانې پکې کېږي. نو ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ، په دې ویډیو کې درله معلومات درکوم. کتونکو په پېښور کې خو داسې ډېرې پلازې شته دی چې په هغې کې یعنې یو اقبال پلازه خو هم ده چې دغه د بدکارۍ اډه ده او خلک دغلته ورځي او خپل هوس پوره کوي او بدکاریانې پکې کېږي. خو داسې راپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې په هغې کې ویل شوي دي چې پېښور کې کوم مشهور هوټلې دي په هغې کې جینکۍ چلول کېږي یا دغه هوټل والی چې دلالیانې کوي چې کله یې ښه کسټمر راشي نو دغه جینکو یا ښځې ته د وټساپ په ذریعه رابطه وکړي او هوټلو ته یې راوغواړي چې هغه ګاهک پرې خوشحاله کړي او د هغه نه ډېرې روپۍ والي او دغه ښځه یا جینۍ چې مجبوره وي دغې له کمې روپۍ ورکړي. کتونکو د پېښور د هوټلو باره کې به تاسو بار بار دغه خبر اورېدلی وي، خو چې موږ درته خپل ځاني ووایو نو موږ په دغه هوټلو کې لا تر اوسه پورې داسې څه حرکت نه دی لیدلی، ځکه چې موږ خپله خو په دغه KPK په خاوره اوسیږو نو موږ ته د دغه باره کې داسې تصدیق نشته دی. موږ دا نه وایو چې د پېښور په داسې هوټلو کې به دغه بدکاریانې نه کېږي. کېدلی شي چې دغه بدکاریانې په دغه هوټلو کې سټارټ شوي وي او کېږي پکې، خو موږ تر اوسه پورې په خپل نظر نه دي لیدلي. تاسو د پېښور د هوټل باره کې څه نظر ساتئ چې آیا دغه هوټلو کې دغه بدکاریانې شروع دي یا کېږي پکې؟ نو خپل نظر موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. د ویډیو کتلو مو ډېره مننه کوم. که ویډیو هم تر اخره پورې کتلي وي چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ چې داسې معلومات در سره شریکوو.